شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې زړه یې د عرفان په رڼا باندې منور دی. ظاهري نظر نه که هر څومره دی قاصر دی، خو باطینی نظر یې دومره تیز او دومره جوور دی چې د زړه سترګې راپورته کړي نو ارومرو د جانان په روضه یا په حرم مکه باندې لګي. تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د فصیح اللسان شیرین زبان ډېر محترم بشیر جان ارمانی صاحب. مننه کوم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې او په دغه همراز پوډکاسټ کې موږ سره ناستې وکړو. بشیر جان ارمانی صاحب د ټولو نه اول خو تاسو ته زه په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام، ستاسو ډېره مهرباني. خوشحاله شوم چې تاسو سره ناسي موقع په لاس باندې راغله. تا حیات مشاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې د روایتو مطابق په زما ډومبې پوښتنه هم دغه وي چې بشیر جان ارمانی صاحب په کومه خوره او په کوم سن کې را پیدا شو؟ زه په سن 74 کې پیدا شوم. ښه جي. او استوګنه مې دامان هندکي کې وه او د سن 85 نه مې نعتخواني شروع کړې. ماشاءالله ماشاءالله. بشیر جان ارمانی صاحب د نعتخوانۍ ته د راتګ باعث دا ستاسو سو خپل شوق مو کنه چا درته ویلیو او بیا په معذوره سترګو باندې داسې نعتخواني کول د دې وجه څه وه؟ د دې مین وجه دا وه چې زمونږ کلي کې به میلادونه کېدل. ښه جي. او خلکو به د نعتخوانان راوستل. ښه جي. موږ به هم اورېدل، بس زمونږ هم شوق شو چې یاره کاش چې موږ هم داسې نعتخوانان وی او خلکو بیا دغه واسطه ول. صحیح. ستاسو سترګې چې کوم دی الله تعالی رنه هغه نعمت اغستی دی، نو په داسې معذوره سترګو باندې نعتخواني کول ظاهره ده چې مشکلات مخې ته راځي. نو مشکلات مو څه دي او د دغه مشکلاتو مقابله څنګه کوئ؟ هیڅ مشکل نشته. جی. ارمانی صاحب د سن 85-86 نه تاسو تذکره وکړه چې زه نعتخواني کوم، نو ظاهره ده چې ډېر کافي زمانه تاسو نعتخواني وکړه. نو اندازه راته کېږي چې تر اوسه پورې به نعتخواني څومره کړي او بیا چې څومره نعتخواني کړي نو په دې کې ستاسو د خوښې نعت یا نظم دا کم یو دی او که دغه مو را سره لږ زمزمه کو نو هم به مننئ. ما خو تقریبا ډېر نعتونه وي، د هغې ما سره شمار نشته. لکه او د سن 86-85 نه نعتخوان یم او په 99 کې زما شهرت شوی دی. صحیح. یعنی پښتونخوا غونډې پیژندلې ماشاءالله چېرې دا نعتخوان دی که نه. صحیح. او د خوښې نعتونه خو به زه تا ته ووایم چې ډېر دي. صحیح. خو زه د زړه د شوق نه په ژوندي شاعرانو کې د سراج الحق او اسرار مایاری او محمد صدیق توبگر او په وفات شاعرانو کې عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه، د دې کلامونه دا د زړه د شوق ویم. صحیح. د خوښې کلام مو کوم یو دی او لږ را سره زمزمه هم کوي؟ د خوښې کلام مې دا دی چې کاش چې مدینه وې او بس زه وې اوسېدل مې وې ورو ورو جړېدل مې وې خوا کې د جانان. ماشاءالله. دغه کوم مصره چې تاسو ویله کدی کې راته یو کړی هم زمزمه کې ډېره خوږه ده. کاش چې مدینه منوره زما وطن وې الله دغه د محبوب کلی زما غریب مسکن وې ډېر د مدینې په پاکه خوره ګرځېدل مې وې رو رو جړېدل مې وې خوا کې د جانان. ماشاءالله. بشیر جان ارمانی صاحب، ستاسو د نعتخوانۍ نه پته لګي چې په حرم باندې، په حرم مکی او حرم مدني دواړو باندې ډیر زیات مین یې.
او د حرم په کوڅو کې ګرځېدلي هم یې دغه رنګې د مدینې په کوڅو کې او دا ستاسو ډېر ارمان هم و. نو د حرم ته د تلو باعث مو څه او چې څه ټایم تلئ نو هغه وخت کې کیفیت څه کله چې ورسېدئ د جانان روضې له هلته هم کیفیت څه او بیا چې راتلئ نو بیا هم څه کیفیت و؟ مکې معظمې او مدینې منورې ته زما د تلو باعث چې و نو دا د شیخ صاحب د ماما زوی و حاجي رویدار شاه نوم و. صحیح. هغه مدینې منورې نه ما ته ټلیفون وکړ. ما ته وی یو نعت راته ووایه. ما د خدای بنده دا خو شپه ده واړه دي راویښ به وي کیار شي نعت مې ورته ووایي. واده یې را سره وکړه وی یا به د حج له لېږم او یا د عمرې له 2016 کې هغوی په واسطه باندې زه تللی وم او کیفیت دا و چې دلته نه چې زه تلمه نو ما وی که دا خوب دی که ویښه ده. صحیح. او هلته چې ورسېدم نو مکه معظمه کې یو روب دبه و که نه ځکه چې مکه معظمه د جلال ځای دی که نه او یو ډېر پریشر و که نه. صحیح. او بیا چې کله مدینې منورې ته لاړو نو هلته داسې وه لکه ماشوم چې جاړي او مور یې غېږ کې واخلي. بس دا کیفیت و. بیا چې سړی مدینې منورې نه راځي نو د مدینې منورې داسې کیفیت وي چې سړی راځي چې ځي خوشحالي خو چې راځي نو بیا ډېر دردمند وي او ډېر خفه وي. الله اکبر الله اکبر. حضرت څنګه چې تاسو ویلي چې یاره د شیخ صاحب د ماما زوی هغوی چې کوم دی زما د عمرې د تلو باعث و نو د شیخ صاحب سره مونږ تاسو وینو او د شیخ صاحب په پروګراماتو کې د هغوی په تقاریرو کې مونږ اورو چې تاسو سره هغوی یو ځانګړې مینه لري او چې څنګه ظاهره ده چې هغوی مینه کوي داسې به تاسو هم مینه کوئ. نو شیخ صاحب سره ستاسو دا ملاقات په کوم ځای کې شوی کله شوی او د دومره ځانګړې مینې وجه څه ده؟ شیخ صاحب مبارک سره زما په 1999 کې د عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه په اجتماع کې شو او بیا د هغې نه وروستو ورسره ما تعلق جوړ کړ او بیا ما د هغوی بیانونه په خپله ریکارډ کول دوی ته. صحیح. په د دې حیدر خان دی والد صاحب و ناصر خان اشرف روډ باندې د کیسټو دکان هغې له به ما کول نو ما ته یو ورځ ووایي چې یاره دا خو ته دا بیانونه شروع کړل مونږ له به ګاکه مخته کړي او بیا به دا مونږ له څوک کوي. ما به انشاءالله چې زه ژوندی یم نو زه به دله دا ریکارډینګ کوم. نو تقریبا 970 بیانونه ما د شیخ صاحب نه ریکارډ کړي. صحیح. ماشاءالله ماشاءالله. او د شیخ صاحب د مینې به زه درته دا ووایم چې رحمان بابا وایي ګوره څه بېل المقام دی د اخلاص چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي دا سفر هم په یو ګام دی د اخلاص. کله چې یو انسان سره د زړه تعلق وي او هغه مینه کې خودغرضي نه وي هغه تعلق برقرار پاتې کېږي. یعنې چېرته زه او چېرته شیخ صاحب ډېر لوی شخصیت دی او د هغه د علم او د هغه د تقوا به زه تاسو ته څه ووایم زما تقریبا 25 سال ورسره مکمل وشو چې زه وله اوس هم ځم جمعې له او هغه نه هغه بیان ته اورم او جمعه ورسره یعنی چې شیخ صاحب په پاکستان کې نو زه بل چېرته لمونځ له نه ځم. صحیح. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بشیر جان ارواني صاحب ستاسو چونکې د نعتخوانۍ سره یو پوره لویه زمانه تېره کړه او د نعتخوانۍ په میدان کې زه به دا ووایم چې تاسو له دغه میدان شهسوار یې نو په نعتخوانانو کې ستاسو د خوښې نعتخوان څوک دی او د هغې وجه سره؟ کشرکول کې خو داسې څوک زړه پورې نشته چې زه ووایم چې دا خو بیا هم په کشرکول کې با ادبه نعتخوانان یو عمر حیات دویم عمران مداح دا با ادبه نعتخوانان دي ما ته ګران دي زه ورته د زړه د کومې نه دعا کوم
په مشرانو کې اوس ژوندو کې ماسټر عبدالرازق یو شخصیت دی هغه ما ته ډېر محبوب دی صحیح او غله عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه خوله کې لاړې مو ورکړې وې سبحان الله بل زمون مرګره دی شاهزاده جی او داسې ډېر مرګري ناتوانان شته جی هدایت شاه دی الله وبخي امين الله دې هغه د قبر خورم په جنت کې امين وفات خو بده یادو جی او ژوندي ناتوانان چې دي جی نو یو عبدالرازق دی یو شاهزاده دی او په کشر کول کې دا عمران مرداخ او حیات دورانی صحیح صحیح بشیر جان صاحب اوسنی ناتخوانان چې کوم ناتخوانی کوي نو زیاتره د ټپو په انداز کې یا د سندرو په انداز کې کوي نو دغه ناتخوانی ته او یا دغه ناتخوانانو ته به تاسو په کوم نظر ګورئ نو دا ناتخوانان نه دي دا خو کمپیوټري ناتخوانان دي صحیح صحیح دی له اواز کمپیوټر جوړ کړی دی صحیح صحیح دا چې په میدان راشي بیا په پته لګي بالکل او دا ټپو انداز او دا نات غانه نه ده جی او غزل نه دی نات یو د چا صفت ته وغي کې با نقطې ته ګوري دغه ته به ګوري زه ګوره د هر چا شعر نه ویم صحیح د هغې وجه دا ده چې نات چې علم نه وي د هغه شاعر کلام به نه وي صحیح 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 په شاعرانو کې تاسو د چا شاعري دا ډېره وایي او په شاعرانو کې د ناتخوانانو په شاعرانو کې کوم شاعر ډېر خوښ دی د ناتخوانانو په شاعرانو کې لکه د ناتګو شاعران ډېر دي جی خو بهترین شاعران پکې ظفیر ګل خادم دی سراج الحق سراج دی صحیح او په کشر کول کې محمد صدیق توبګار دی صحیح او اسرار مایار دی دا یعنی الفاظ صحیح دي جی او انداز صحیح دی او فکر صحیح دی صحیح لکه ګډې وډې نه وي صحیح 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 بشیر جان صاحب زه اکثر وینم په پروګراماتو کې چې تاسو کومه ناتخواني کوئ نو یو خو له غړی الله تعالی ډېره قوي غړی درکړې ده او ډېر ښکلی اواز هم درکړی دی نو تاسو ډېره د زړه د تل نه ناتخواني کوئ نو څنګه چې تاسو د زړه د تله لګی ناتخواني کوئ د ولس د طرفه تاسو هغه رنګې مینه میلاویږي او که نه ولس ماله ډېره مینه راکوي صحیح بلکې د ولس متعلق به درته زه دا ویم چې څومره علما دي جی نو د ټولو علماو ما سره یو د شیخ صاحب په وجه ډېر محبت کوي جی چېرې دی د شیخ صاحب ناتخوان دی که نه صحیح او بل ما خو تاسو ته وویل چې هر څیز چې کوم څیز په اخلاص وي جی هغه خدای ته مقبول وي بېشکه ګوره خدای پاک وایي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جی خدای وایي هغه هر څیز ما ته نه دی قبول چې ستا نی خوښ او ته بل له ورکړې بالکل بالکل چې کله ستا یو څیز خوښ او ته بل له ورکړې صحیح دغه څیز الله ته قبول دی بېشکه 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 بشیر جان صاحب تاسو چې کومه ناتخواني کوئ یا چې کوم ستاسو معیار دی یا ستاسو کوم انداز دی نو ظاهره دا واړه او لوی نارینه او زنانه دا تاسو خوښئ ستاسو دغه انداز خوښئ ستاسو دغه ناتخواني خوښئ نو یوه ورځ زه روان وم او په ګاډي کې را سره خپله والده ناسته وه نو والده راته وایي چې بچې د بشیر جان ارماني هغه نعت راته ولګوه چې بیبي فاطمې ویلې ما له راوړه خوږ انار نو ما چې هغې ته نعت لګو لاندې مې هغه ټیپ ته وکته ګاډي کې چې کوم لګېده چې بره مې کته ګاډی مې د بجلۍ ستنې سره والیو خو بهرحال هغه ستاسو سره د هغې هغه مینه وه نو که دغه نعت را سره لږ زمزمه کوي دغه د بیبي فاطمې یو کړی پکې خیر علی ویل چې ته څه خورې بیبي ما که خبردار بیبي فاطمې ویلې مال روړه خوږ انار روړه خوږ انار علی سره سنو په دې وجه حق حیران شو د قرضو په خیالاتو یو سړی تا ور روان شو
علی هاغه سړی ته سپدارنګ ګویان شه راغلی متال قرض راکه یو دینار بی بی فاطمه اویل مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار دینار ورطا ورک علی لاڑلو بازار تا سبحان اللہ دپار دانار شلو نزدی او دکاندار تا انار واغست راڑی خاتون لور د مختار تا ناصاف یو فقیر پی باندې پیښ شلو پلار بی بی فاطمه اویل مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار. واہ 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 سبحان الله سبحان الله ډیر زبردست. بشیر جان صاحب اخیری پوښتنې لپاره راځم. که څوک غواړي چې یاره زه معیاري نعتخواني وکړم نو ستاسو چونکې تجربه هم ډیره زیاته ده ډیرو محافلو کې هم پاتې شوي مجالسو کې هم پاتې شوي ډیره نعتخواني هم وکړه د خپلې تجربې مطابق په هغوی له تاسو مشوره څه ورکوئ؟ زما د اوسني کل ته او نعتخوانانو ته کم چې اوسني نعتخوانان دي که نه پخواني نعتخوانان خو هغوی خو پوه دي چې څه ویل غواړي خو چې نعتخوان معیاري شاعري او شاعرۍ ته د ګوري معیاري او معیاري نعتخواني یا د عبدالله صاحب ده یا د عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین باباجي ده په اوسني شاعرانو کې سراج الحق دی ظفیر ګل خادم دی اسرار معیاري دی او داسې محمد زمان غمجن شو هغه خو وفات شو که نه ژوندي شاعران دغه کسان دي. صحیح صحیح صحیح. بشیر جان ارمانی صاحب یو وارې بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې زمونږ لم دومره مینه راکړه مونږ لم دومره وخت راکړو ته تر بل پروګرامه پورې قدرمندو کتونکو اوریدونکو خپل قربا محمد صدیق همراز او ما سره زما ډېر محترم فصیح اللسان شیریں زبان بشیر جان ارمانی صاحب لرا کی اجازت خاد آباد بریالی راته اوسئ د لوی الله پامان.